السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. له هر څه نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدغه سور بټن چې وینئ دغه وکیکئ او په څنګ کې دا زنګولې بټن هم وکیکئ، آل انتخاب کړئ تر دې چې زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو ژر در ورسیږي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او اوس به راسو ویډیو به شروع کړو. السلام علیکم ګران دوستانو، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. یو ځل بیا راغلی یم تاسو ته د اډوب فوټوشاپ CC 2015 ورژن کې یو ویډیو جوړه کړم. هغه ویډیو به د دې په اړه وي چې موږ تاسو څنګه کولی شو په خپل کور کې یا خپل دفتر کې د پاسپورت یا تذکرې لپاره هغه عکسونه په خپل فوټوشاپ کمپیوټر کې جوړ او پرنټ کړو. ځینې وخت پیښیږي چې زموږ ستاسو لاسرسی هغه عکسخانې ته نه کیږي. نو موږ تاسې پرنټر هم په کور کې لرو او کمپیوټر لرو، فوټوشاپ کې نصب وي. نو په ډېر راحتۍ او اسانۍ باندې موږ راځو او خپل د کورنۍ د غړي عکس اخلو او جوړوي او چاپوي په ډېر اسانۍ باندې. نو راځم د دې لپاره هغه طریقه لارې تاسو ته ښیم تر څو هر څوک په خپل کور او دفتر کې هم وکولی شي خپل عکس یا د خپلې کورنۍ د غړو عکسونه چاپ کړي او کومې عکسخانې ته هم ضرورت پیدا نه شي تر څو هغه کاپیانې ورنه واخلي یا ورسره وساتي. نو د دې لپاره راځم مایکروسافټ نه بلکې اډوب فوټوشاپ ته او هلته په ګډه سره دا ګورو. خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو او فوټوشاپ ته ورشو، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او کومنټونه راته وکړئ، خپل نظرونه په کومنټو کې راته پرېږدئ. نو مهمه خبر دا ده چې زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. نو مهرباني به وي. د ویډیوګانو په برخه کې موږ مختلفې ویډیوګانې لرو. د آموزش په برخه کې، د معلوماتو رقم معلوماتو په برخه کې موږ ویډیوګانې جوړې کړې دي. تاسو کولی شئ هغه وګورئ او خپل نظرونه مو موږ سره شریک کړئ. نو دا ویډیوګانې ټولې مربوط د موږ په کانال پورې دي. زموږ کانال زده کړې په نامه باندې که چېرته موږ یوټیوب ته ورځو، هلته فقط زده کړه لیکو یا آموزش لیکو یا زده کړه او آموزش لیکو، نو زموږ چینل به تاسو ته ښکاره شي. نو کله چې زموږ چینل تاسو ته ښکاره شي، تاسو کولی شئ دا ټول معلومات پکې وګورئ چې ما مختلفې ویډیوګانې هم پورته کړي دي. تاسو کولی شئ دا ټولې ویډیوګانې ځان ته وګورئ او ګټه ورنه واخلئ. چې اوس زموږ کار په مایکروسافټ ورډ باندې روان ده. په 14مې برخې پورې موږ ویډیوګانې تولید کړي دي او فوټوشاپ ورسره په څنګ کې داسې کلیدي شیان یې را اخلو او تاسو ته هغه معلومات درکوو. نو راځو اډوب فوټوشاپ ته به ورشو. دا به خلاص کړو. د یادونې وړ ده چې زموږ اډوب فوټوشاپ CC 2015 ورژن ده. راځم یو عکس دلته راولمه. نو دا عکس ما راوسته. مثلا که د یو چا عکس هم اخلو، په خپل ګرځنده موبایل باندې موږ عکس اخیستی شو، یو سپین دیوال یا سپینې تکیې ته یې دروو او عکس یې اخلو په دې رقم باندې. نو دا راځم زه کرپ کومه، راځم دا ووایم او غواړم چې دا عکس په کومو حدودو کې ماته چاپ شي. مثلا دغه بهترین حالت ده. خو دا عکس دا لیږ یو طرفه ده. که چېرته عکس یو طرفه یې، بیا موږ تاسو څنګه کولی شو له دې نه کار اخیستی شو. دلته راځو داسې کرپ کوو. نو دې او هغو بل کرپ دواړو نه ګټه اخیستی شو. انټر ووایو او موږ ته به دا عکس په دې رقم راکړي. نو که غواړو شاته بیکګراونډ یې هم حذف کړو او دا کوم ستوری چې
په دیوال باندې راغلی ده دا هم څنګه کو لرې کو. نو د دې لپاره به موږ راځو له دې بروش نه به ګټه اخلو او یو وار که بګراوند باندې کلیک وکړو دغه به سپین رنګ به مخته لرې کړي بیا به نږدې کړو که دې باندې هم اوکې وکړو دا به راته لرې کړي یو تیکه دلته پاته ده دا به هم زوم کړو او دې باندې به کلیک وکړو بیا به دې باندې کلیک وکړو نو مکمل بګراوند موږ ته ډیلیټ سو. کله چې بګراوند ډیلیټ سو رابسو دې برخې ته نو کله غواړو د دې عکس سایز برابر کړو څو په څو کې غواړو د کرافت نه هم مخ کولی سو او دې ځای کې درې او 4 کې موږ ورته وټاکو هم کولی سو انټر ووایو هماغسې به راته کرافت کړي راته پرې به کړي او که راځو فایل ته نیو فایل خلاصوو په نیو فایل کې به راسو انټرنیشنل سفر به وټاکو او دلته به ورته ووایو څو کې 3 او 4 کې به یې وټاکو دلته ملي متر دلته سانتي متر کو بیا به راسو 3 او په 4 کې په ریزولوشن او په RGB کالرو به دې شیان باندې کار نه لرو راځو دوه باندې اوکې وایو نو موږ ته څنګه سوه 4 په 5 کې یو د عکس سایز خلاص. نو د دې لپاره چې دا عکس ور منتقل کړو راځو دې باندې ماوس نیسم او راکش کوم یې دلته چې کله دا راکش کړو د دې لپاره کنټرول ټي وایو تر څو د دې عکس اندازه برابر کو شیفت نیسو او ماوس کش کوو تر څو د عکس اندازه غلطه نسي وړ او غټ یا اوږد کشال کش نسي په یو بل خوا باندې د دې لپاره موږ شیفت نیولی ده او که آلټ ونیسئ او ماوس باندې د هغسې د ګاډۍ بټن چې ده دا ورباندې کش کړئ نو تاسې هم کولی شئ دا اندازه یې په ښه توګه برابر کړئ. بیا شیفت نیسمه پورته یې کش کوم په دې رقم باندې لږ دا خوا کم او لږ کته کم انټر وایم تر څو د موږ عکس په دې ځای کې راسي. نو دا خلاص دا بیخي بندوم نو دا 4 په 5 کې د موږ عکس دلته آماده سه جوړ سه هغه سوری کوم چې دیوال باندې و هغه هم ورک سه نو کاملا دا آماده ده. اوس بیا راځو یو ځکه موږ معمولا سپرینټرو ته پاڼې وراچوو هغه A4 پاڼې وي نو راځو یو A4 سایز خلاصوو دلته بیا راځو انټرنیشنل پاپر انتخابوو او A4 انتخاب سه ملي متر خپله ده دوه نور شیان کار نه لرو اوکې وایو تر څو موږ ته A4 ورقه راکړي. نو داسې کله راکړه بیا راځو دلته دا عکس موږ کوم جوړ کړی و دا کش کوو A4 ورقه دلته نور سایز برابر ده کار نور باندې لرو راځو دلته یږدو دې رقم کنټرول آلټ نیسو او ماوس چپه خوا اوکې نیسو تر څو عکس کاپي وباسو بیا کنټرول آلټ بیا راځو بله کاپي باسو دې رقم کلی کاته پورته رانه راسي بیا دغه 4 خوا بټن چې دی کاته پورته دې باندې موږ څنګه کولی سو تنظیمولی سو دې رقم یو بل هم زه اخلم دې رقم یو بل هم اخلم دې رقم. نو دوستانو که چیرې غواړو له دې 6 عکسونه 6 کاپیانې نور هم په دې رقم وباسو یو تنظیم نه کړو تر څو زموږ وخت زیات ونه نیسي. نو راځو دې ځای کې به موږ څه وي ګروپ ټاکلی وي لیر به نه وي ځکه بیا نه ټاکل کېږي ګروپ باید ټاکل شوی وي او څه شی نیسو کنټرول نیسو کنټرول هم چې ونیو دلته موږ سلیکټوو ګورو هر څومره چې ورباندې ځو هغه عکسونه موږ ته سلیکټوي دا ټول سلیکټ شو او یو ګروپ شو بیا موږ نیسو کنټرول آلټ ماوس کته راکش کوو تر څو یوه کاپي وباسو. دلته دا کوم
ګلابي رنګ کې زموږ ته سایزونه معلومیږي. دلته کولی شو هر څومره ګوره ښکته ځو اضافه کېږي، هغه لیکنه چې ده هغه اضافه کېږي. نو موږ ته وایي چې څومره فاصله د دې دواړو په مابین کې پاته شوه. موږ غواړو دومره فاصله پاته شي. بیا کنټرول الټ نیسو، بیا یې کش کوو، بیا څو پاته کوو، بیا هم پورته 0.15 خو دلته هم غواړم 0.15 راشي، خو که کم دا خو هاخوا چې دومره مهم نه ده په دې رقم. بیا یې هم نیسم کش کوم یې په دې ډول باندې دا 0.15. نو که موږ بیا هم غواړو چې دا ټول ګروپ کړو نو بیا چی نیسو، کنټرول نیسو او داسې راځو دا ټول سلیکټوو. دا بیا ټول یو ګروپ شته. که بیا مو کافي ورنه وباسو خیر دا راځي. دا ټول موږ څنګه کړو یو ګروپ وټاکه او راځو دې ټولو نه یوه بله کافي اخلو. مثال په ډول ټول باید ونه ټاکو ځکه هلته صفحه کې غټېږي کم. که بیرته کنټرول زیډ ووایو راځو دغه بیا کنټرول نیسم او دغه دوه ردیف ټاکم او بیا کنټرول الټ نیسم. نو دلته الټ د پورته سره ګروپ ده نو ځکه دې خواښه اوس ورکېږي. نو ګوره 15 په دې رقم باندې بیا هم موږ کاپیانې وایستې. نو دا په ډېره اساني باندې داسې A4 ورقه شوه. که موږ غواړو یو ردیف بل هم دلته پکې راولو تر څو دا ورقه ټوله له دې عکسونو موږ ته جوړه شي. کنټرول زیډ ووایو بېرته خپل هدف ته ولاړ شو. دا کنټرول الټ کنټرول زیډ دې کې دا ټاکو او دې رقم باندې کافي کوو. نو دا ټول دومره قطعې عکس په یو A4 ورقه کې موږ ته راغی. نو موږ پرنټر هم ولرو راځو هلته. نو دوستانو دا شوه د موږ زده کړه د تاسو لپاره. هیله لرم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مې لایک کړئ او خپل نظرونه موږ ته پرېږدئ تر څو موږ نورې هم تاسو ته ښې ویډیوګانې خپرې کړو.